د ډے بفور یسټرډے او ویل کېږي پرسو ته. او په پښتو کې د دې معنی ده پرون نه ابل پرون. یعنی که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې پرون نه ابل پرون زه هلته تللی وم دلته تللی وم ما هغه کار کړی و ما دا کار کړی زه د هغه چا سره میلاو شوی وم دې چا سره میلاو شوی وم، نو بیا بالکل د پرون نه ابل پرون دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ د ډے بفور یسټرډے. خو اوس د سبا نه بل سبا دپاره به مونږ صحیح استعمالو. د سبا نه بل سبا دپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ډے آفټر ټومارو، یعنی سبا نه بل سبا. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې سبا نه بل سبا به زه هلته ځم دلته به ځم زه به هغه کار کوم دا کار به کوم، نو د سبا نه بل سبا دپاره په انګلیش کې استعمالیږي د ډے آفټر ټومارو، یعنی سبا نه بل سبا. او د دې دپاره هم په اردو کې استعمالیږي پرسو. خو اوس د نن ورځ دپاره صحیح استعمالیږي. د نن ورځ دپاره په انګلیش کې استعمالیږي ټوډے، یعنی نن ورځ. او د دې دپاره هم په اردو کې استعمالیږي آج. یعنی که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې نن زما دا کار دی نن زما هغه کار دی نن زمونږ میچ دی نن به زه هلته ځم دلته به ځم، نو تاسو د نن دپاره بالکل استعمالولی شئ ټوډے. او ګرانو کتونکو د سبانۍ ورځې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي ټومارو. یعنی که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې سبا زما هلته کار دی دلته کار دی هلته به ځم دلته به ځم، نو د سبا دپاره په انګلیش کې استعمالیږي ټومارو. خو ګرانو کتونکو اوس د پرون دپاره په انګلیش کې صحیح استعمالیږي. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو پرون زه هلته تللی وم دلته تللی وم دا کار مې کړی و پرون هغه کار مې کړی و، نو د پرون دپاره صحیح استعمالیږي. د پرون دپاره په انګلیش کې استعمالیږي یسټرډے. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې پرون مې هغه کار کړی و دا کار کړی و هلته تللی وم دلته تللی وم، نو بیا بالکل د پرون دپاره تاسو استعمالولی شئ یسټرډے. خو اوس که تاسو چېرته چاته ویل غواړئ چې 3 ورځې پس یا 2 ورځې پس به زه هغه کار کوم دا کار کوم، نو 3 ورځو پس دپاره استعمالیږي آفټر 3 days. یا 4 ورځې پس هغه کار به کوم دا کار به کوم، نو آفټر 4 days. یا دغسې 5 ورځې آفټر 5 days آفټر 10 days 10 ورځې پس. او که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې 3 ورځې مخکې ما هغه کار کړی دا کار کړی، نو 3 ورځې مخکې د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي بفور 3 days. یا 4 ورځې مخکې بفور 4 days. 5 ورځې مخکې بفور 5 days. یا 10 ورځې مخکې بفور 10 days. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ چې نن ته څه وایي سبا ته څه وایي پرون نه بل پرون سبا نه بل سبا دې ته په انګلیش کې څه وایي. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د الف نه واله تر یې پورې یعنی A to Z انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړئ ډېر په اسانه، او تاسو زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم په دې ځای زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ پارټس آف سپیچ ایکټیو وایس پیسیو وایس ماډل وربس ټینسز او دغسې سپوکن انګلیش او وغیره وغیره نور هم چې تاسو په کم ځای کې کنفیوز یئ، نو بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې یو کمنټ پرېښودی شئ او موږ به ټرای کوو چې ستاسو د کمنټ ریپلای درکو، یعنی ستاسو څه کنفیوژن وي او موږ هغه ختم کړو. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.